د هلمند ولایت ګریشک او مساکله ولسوالیو ترمنځ د 40.5 کیلومتره جوړېدونکي سړک د دوهم لاټ جوړولو چارې د ټولګټ چارو ریاست له لوري د ټولګټ چارو وزارت په بودیجې د 40.5 کیلومتره په اوږدوالي د 515 میلیون افغانیو په ارزښت سره پیل شوې. د مساکله ولسوالۍ ځایي مسؤلینو د دې سړک جوړېدل د هلمند د شمالي ولسوالیو د اوسېدونکو لپاره یوه ستره حیاتي پروژه یاده کړه چې د تګ راتګ پر مهال به پیچلي او اوږده مزلونه لنډ او پر کند کپر سړک باندې به د خلکو د تګ راتګ ستونزې حل سي. خصوصا دغه ولس چې پر دغه لار باندې کوم مشکلات درلوده هغه به ان شاء الله العزیز په آینده کې د دغه مشکلات څخه خلاص. دا یو خبره هم ده چې د سختۍ وروسته اساني شته. کومې سختۍ چې خلکو پر دغه لارې ګاللې دي ان شاء الله العزیز په آینده کې به دغه سختۍ الله پاک دوی خلاص کړي. د هلمند د ټولګټ چارو ریاست ځایي مسؤلین وایي د دې سړک جوړېدل به د شمالي ولسوالیو د خلکو پر ژوند، روغتیا او اقتصاد زیاتې مثبتې اغېزې ولري. دا مسؤلین زیاته کړه د دې سړک جوړېدل یوه ساختماني شرکت ته د 515 میلیون افغانیو په ارزښت په قرارداد ورکول شوي چې یاد لاټ د 40.5 کیلومتره په اوږدوالي او 12 متره پلنوالي سره جوړیږي چې په اوږدو کې د 212 پلچکونو او 2 لویو پلونو رغول شامل دي. کله چې دا سړک موږ تاسې ته په خیر سره تطبیق کو جوړ کو او دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارو، زموږ تاسې په اقتصاد کې به ډیر زیات شوالی راسي، په تعلیم کې به ملا شوالی راسي، په صحي بخش کې به زموږ ډیر شوالی راسي. نو دا داسې یوه حیاتي پروژه ده او ستره پروژه ده. د مساکله ولسوالۍ قومي مخورو د دې سړک په جوړېدو زیاته خوښي څرګنده کړه او له اسلامي امارت یې مننه وکړه چې تل د بیا رغونې په برخو کې ډېرو پرتو او محرومو ولسوالیو ته لومړیتوب ورکړی دی. په ادامه چې د ټولګټ وزارت دا اوس تللي وو دغه سره موږ خبره کړې هغه وویل چې ټول نظارت یې موږ پخپله کوو، موږ خلک ورسره لرو، انجینران ورسره لرو او تاسې به هم فکر وکړئ مشکلات چې وو هغه لمبر تلیفون راکړی دی یا به تاسې راسئ هر مشکل چې وو هغه به زموږ سره شریکوئ. پس هغه بعد کار ته کوي که چیرې خراب یې جوړ کړی وو موږ بیرته دا توان طاقت لرو چې هغه په خراب کړو نوی ځای در جوړ. د سیمې اوسېدونکي وایي د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د تګ راتګ پر مهال سهولتونه زیات سي بلکې د شمالي ولسوالیو کرنیز او مالداري محصولات به د هېواد نورو ولایتونو ته په اسانۍ سره انتقال کړي. بل دې کې وو چې موږ به یو مریض را روان کړي هغه به تر مساکله پورې په 2 ساعته رسېدی هغه به ساده لاسه ورکړي. نو اوس الحمدلله چې اوس دا جوړ سي موږ ته 15 دقیقې 10 دقیقې د موټر نو موږ ته دونه وساګلوي ده تر خپله ځایه پورې خو بیخي نه رسېدله ولې د لنډۍ ناوې څخه موږ ګریش ته په 3 ساعته نه سو رسېدلی. لار مو دغسې و چې روغ سړی بې مریض کړي دغه چې پر دغه لارې باندې به موږ تلو. د هلمند ځایي مسؤلین وایي د دې سړک د رغولو په جریان کې به په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره سلګونه تنه ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي او له دې لارې به خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي.